له هیڅ چا څخه د څه شي امید یا تمه مه ساتئ. په همدې کې ستاسو لپاره سکون او آرام پروت دی. خپله خوشحالي په خلکو او یا مادیاتو پورې مه تړئ، ځکه د وخت په تېرېدو سره مادیات عادي کیږي او خلک بدلیږي. هر څومره مو چې په وس کې وي له نورو خلکو سره ښه وکړئ، له بدو څخه ځان وساتئ. تل ځان په حقه مه ګڼئ، شاید ځینې وخت همدا موږ ملامته واوسو. د خپلې ناکامۍ پړه په نورو کسانو مه وراچوئ. د شتمنو خلکو چې څه ډول عزت کوئ، هماغسې عزت او احترام د غریب هم وکړئ. مینې پسې مه ګرځه، په ځان کار وکړه چې مینه تا پسې پخپله راشي. وخت په اصل کې د انسان ژوند دی. هیڅ چیز د وخت په څیر خوږ او قیمتي نه دی. له خپل وخت څخه سالمه ګټه پورته کړئ. د ټولنیزو رسنیو استعمال کم کړئ او ګټورې پاڼې او علمي خلک تعقیب کړئ. له خپل رب سره خپله اړیکه پیاوړې کړئ. بېشکه په همدې کې رښتینی سکون پروت دی. د سلام اچولو په وخت کې سر مه ښوروئ. تاسو خو څه ګونګي نه یاست. په کوم مجلس کې چې مشران ناست وي یوازې د هغوی خبرو ته غوږ ونیسه. ته بې ځایه د هغوی په خبرو کې مداخله مه کوه.